دا ورو سوال کړی دی، سوال ډیر مزیدار دی. وی ګوره دا حدیث اکثرو مسلمانانو ته معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کل ابن آدم خطا، هر د آدم بچی څه دی؟ خطاکار دی. او ګوره خطاکار کم یو دی چې توبه وباسي. هلته بل حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې هر د آدم د بچی نه خطا کیږي یا د خطا اراده کوي کم سے کم سوای د یحیی ابن زکریا نه، یحیی علیه السلام نه هغه خطا نه ده کړې. او دا حدیث صحیح حدیث دی. نو سوال دا دی چې یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هر د آدم بچی څه دی؟ خطاکار دی. او بل ځای کې څه وایي چې یحیی علیه السلام ساتلی شوی، هغه نه ګناه نه ده شوې، هغه خطا نه ده کړې. دا خو د حدیثونو کې ظاهره کې ټکراو. نو جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې الحمدلله هېڅ ټکراو پکې نشته. حدیث کې دا دی چې کل ابن آدم خطا، هر د آدم بچی خطاکار دی. وخیر الخطائین التوابون. اگر که د علماء پکې اختلاف ته، بعض علما دې حدیث ته صحیح. بل حدیث کې دا دی او د امام احمد راوړی دی، ما من احد من ولد آدم الا قد اخطا. د آدم هر بچی نه خطا شوې ده یا اراده کم سے کم کړې ده. لیس یحیی ابن زکریا، سوای د یحیی علیه السلام. نو دې حدیث کې د علماء اختلاف ته، بعضې صحیح کوي. موږ به ووایو چې حدیث صحیح دی. نو چې صحیح دی بیا به د دې اشکال جواب ورکوو. او جواب یې هغې دا دی، ګوره ورسره دا یاد کړه. دې حدیث کې خو لفظ عام راغلی چې هر د آدم بچی خطاکار دی، خو بیا دا مخصوص دی، د دې نه مستثنا دي هغه څوک چې د هغوی عصمت ثابت دی. نو بیا څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر د آدم بچی خطاکار دی؟ دې ته عربی کوي العام الذي اريد به الاکثریه، مراد تی اکثر د آدم بچی دي، ټول نه. او په دې به ته یو دلیل وښیم چې داسې کېږي، عربۍ ژبه کې دا استعمالي، بیا به دې بې زړه ښه مطمئن شي. سورة الاحقاف دې کې الله رب العزت د عادیانو تذکره، عادیانو باندې د دې عذاب د راتلو نه مخکې باران بند شوی، ډېر وخت په هغوی باندې باران نه کېد، او بیا تورې تکې تورې ډوبې وریځې راغلې. قصه به تاسو ته یاد. چې کله دوی دا وریځې ولیدې سخت خوشحاله شوي، هذا عارض ممطرنا، دا خو ښکلې وریځې راغلې، اوس به باران ورېږي او داسې. الله وایي نه هغه عذاب، الله وایي داسې عذاب مې پرې راوستو او داسې سیلۍ تدمر كل شيء بأمر ربه. دې بوتل نه قلار شي را سره شي. الله د دې سیلۍ په باره کې وایي تدمر كل شيء بأمر ربها. داسې سیلۍ مې پرې راوستې چې هر څه تباه کول. كل شيء، كل شيء څه مطلب دی؟ هر شي. وقال آیت کې الله وایي فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نو سهار شو په داسې وخت کې چې صرف د هغوی کورونه ښکارېدو، هغوی نه وو څه ښکارېدو. او څه وي داسې سیلۍ هر څه تباه کول، او بیا کورونه ښکارېدو، معنی چې کورونه پاتې شوي دي، کورونه پاتې شوي. نو دا کله شی څه شی دی چې هر څه تباه کړو، هر هغه شی چې الله دې سیلۍ ته امر کړی چې هغه تباه کړه، هغه تباه شوی دی، دغه کورونه پکې پاتې شوي دي. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې هر د آدم بچی خطاکار دی، د دې مطلب دا نه شو چې د الف نه یا پورې ټول، هر د آدم بچی خطاکار دی الا هغه چې الله ترې ساتلی دی. ورسېدی که نه؟ دې سیلۍ هر څه تباه کول، پاتې ترې څه شو؟ ولې؟ ځکه چې الله امر نه و کړی سیلۍ ته د هغې د تباه کولو. نو خو دقې شان موږ وایو چې هر د آدم بچی خطاکار دی الا هغه چې الله رب العزت ساتلی. نو الله رب العزت یحیی علیه السلام ساتلی، نور انبیا یې ساتلي. اوس یې پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ دا یو سوال یې ورور کړی دی، تاسو یو درس کې وایي چې حاجي رسول نه چاله فایده ورکولی شي او نه چاله نقصان. نو بیا څنګه حدیث کې راځي چې څوک حاجي رسول خپل کړي نو الله رب العزت د هغه ګناهونه بخښي؟ ای فایده ورنه کړه، فایده یې ورکړه که نه؟ که نه یې ده ورکړې؟ نو د دې به څه جواب کوئ بیا؟ ځکه ته موږ وایو چې کله نه کله خیر دی، کله نه کله د علم په مجالسو کې کښېنئ، لږ وخت ورکوئ او دا احسان کوئ په ځان باندې چې داسې په رڼا کې ژوند تېر کړي، په رڼا کې. په ایمان د سړي ډېر شي چې کله سړي سره علم. لکه اوس ګوره موږ د عایشه رضی الله عنها باندې چې دا کوم اعتراض د شیعو کو د هغې جواب وشو، ایمان ورسره ډېر نه شو چې الحمدلله زموږ دین څنګه دین. بیا دا ورور وایي چې دا دوه حدیثونه دي، دا خو یو بل ظاهره کې یو بل سره ټکراو کړو، هېڅ ټکراو نشته. اوس دلته یو سړی تا ته دا وایي، ښه دا ستاسو عقیده ده که نه ده چې حاجي رسول نه فایده ورکوي نه نقصان ورکوي؟ ستاسو عقیده ده؟ نو دا خو چې څوک بې لاس راکوي ګناهونه وله بخښي، الله وله ګناهونه بخښي، نو فایده یې ورنه کړه. جواب دا درېرونو جواب راکړو، همدغه شان دی، خو زه یې ته وضاحت کوم. ګوره دا خبره سید عمر رضی الله عنه باره کې راځي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې هغه حجر اسود د یو ورځ راغی طواف دوران کې، ورته ویل اني اعلم انک حجر، ما ته پته چې ته کاڼی بس، لا تضر ولا تنفع، نه چاله فایده ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي. دا زموږ عقیده ده، په کاڼي کې نه فایده شته نه نقصان. نو بیا ولې ولاړې دلته؟ وایي که ما رسول صلی الله علیه وسلم نه وی لیدلی یقبلک ما قبلت، چې ته یې ښکلولی ما هم ته نه ښکلولی. نو د عمر دا خبره چې ده غلطه ده که صحیح ده؟
صحیح ده. نو بیا به یو کس تا ته دا وایي چې حدیث کې خدا راځي، امام ترمذي ویلي دي چې ان مسحهما کفاره للخطایا، چې څوک د حجر اسود مسح کي الله رب العزت یې ګناهونه ریجي. نو دا خو یې فایده ورکړه او ته وایې چې فایده نشي ورکولی. نو یاد یې کړه زمونږ دا ورور او چې چا زړه کې چې دا اشکال دی هغه اصل کې په دې مسله پوه شوی نه دی. دا کاڼې مسح کول سبب دی د ګناهونو د ریجېدو، سبب دی. ته منزل راشي کور کې د اودس وکړو، بیا رالې لمونځ دې وکړو، په هر قدم تا ته نیکي مېلاوېږي، ګناهونه دې نه ریږي، بیا لمونځ دې وکړو، څومره اجرونه تا وګټل که نه؟ د اجر دومره ګټل او د ګناهونه ریجي د دې سبب څه لمونځ کول. دا سړی دی چې په حجر اسود باندې لاس راکاږي، یا یې ښکل کړي یا یې مسح کړي او الله رب العزت د ګناهونه ریجي، نو صرف دا کاڼې مسح کول یو سبب دی. یعنې داسې په هر عبادت کې موږ وایو چې دا څنګه او دی چې دا کاڼې مسح کوي دا په دې عقیده نه مسح کوي چې د کاڼي په ذات کې نفع او نقصان ده. نو ولې کې وایي ځکه چې الله رب العزت راته ویلي دي د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه چې دې کې اجر دی. نو د ده نه ګناهونه ولې ورېجولی شو؟ ځکه چې ده په شریعت عمل وکړو. اوس یې پوه شوئ که نه؟ ده نه چې دا ګناهونه ورېجولی شو، ولې؟ په شریعت عمل وکړو. نو دا ګناهونه دې چا ریجولي دي؟ الله. که دې کاڼي ته ورېجول الله ته ورېجول، نو الحمدلله دې کې څه تعارض او څه اشکال هغه نشتي، ولله الحمد. ښه دا ورو سوال کړی دی چې په مانځه ودرېږم ما له ګرمي ډېر راځي، مانځه نه بهر نه راځي چې د دې به سهل جواب اول دا یاد کړئ. ګوره الله رب العزت د هغه مؤمنانو شان قرآن کې بیان کړی دی چې هغوی په منځه کې په خشوع سره ولاړ دي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع. او رسول صلی الله علیه وسلم هم د دې باره کې خبره کړې او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره هم ذکر کړې چې یو خاص قسم شیطان دی چې هغه په انسان باندې دا لمونځ خرابوي. ستا څه خیال دی چې ته په منځ کې ولاړ یې د الله سره به دې رابطه مضبوطې، تلاوتونه به کوې، چړاګانې به کوې، دعاګانې به غواړې او شیطان به تبري. ښکلی مثال به دا وله اوس موږ دلته درس کې ناست یو، څه کم ګنټه زموږ درسي، که د دې په ځای موږ یو 10 ګنټې بهر باغچه کې کښېنو، څه مو خیال دی؟ په طبیعت باندې شي څوک بوځي تنګ شوی ما له خوب راغلی، نه هوا مزیداره ده، سړی لږ ساه مزاد کړي، پکې ډوډۍ به وخورو، ګپ شپ به ولګو، دروغ به ووایو، غیبت به وکړو، څه ناروا کارونه به وکړو، څه تصویران سیلفیانې به وباسو. ښه نو سهار خو ته کار له ځې، ته خیر دی منځ کې پکې ترتیب جوړېږي. خو چې دلته ته راځې دا اوس ایمان غواړي، ځکه چې زړه ته سل خبرې راځي. نن لږ په ملا مې درلی، نن لږ طبیعت پلانې راغی، الله نه راغی، ښځې دا وي، بچو دا وي، مور دا وي، پلانې دا. دا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې دلته شیطان تا نه پرېږدي. نو مونځ کې چې اګرمي تا راځي، خیر هم کله قرآن تلاوت سره شروع کړي اګرمي راځي، دا قرآن بند که فیسبوک کولاو که بیا دې ته نه اګرمي راشي. سترګې داسې سرې شوي لکه وینه، خو فیسبوک ته به پروتي، ټیک ټاک به ګوري، په توره تیاره کې هلکه نظر یې دله تباه کړو، دین یې دله تباه کړو، پیسې یې دله تباه کړې، صحت یې دله تباه کړو، بس دی بنې کا نه. خو چې کله معمولي خوله دې واضح کړي او دیني کاري، بس لږ کوپړي روان شي، بیا بس دا طبیعت مې لږ دغه ته کېدی. شیطان ته داسې په ارام کو نه پرېږدي، ته څه وایې چې لکه شیطان به تا داسې وټپوي چې شاباش منزل ښه زور ورکړه. نه، زما او ستا اصل کې مقابله روانه ده شیطان سره. او دې شیطان کله چې زموږ نیکه آدم علیه السلام پیدا کېدو، په هغه وخت کې الله سره قسم یې خوړلی او الله ته یې ویلو وایي زه به دوی د نیکې لارې نه اړم. زما او ستا مقابله ده د داسې شیطان سره چې هغه ښه سپا ویلی چې زه به یې ګمراه کوم، خو په موږ کې ډېر قمقلان داسې دي چې په دغه دشمني پوه شوي نه دي. او عجیبه ده اوس که یو سړی راشي او زموږ په کور حمله کوي، ډاکو دی، غل دی، قاتل دی، ته به څه کوې؟ ګورې به خاندې به دفاع به کوې، او کېدای شي څه شي؟ کېدای شي په دفاع کې څه شي؟ مړ شي. هېڅ خبره نه، مړ دې شي، دننه بچي دي، دننه ښځه ده، زما کور دی، مال دی، جایداد دی، څنګه؟ شریعت هم وایي چې دا سړی شهید دی. او دا شیطان دشمن چې لګیا دی ستا دا ښځه ګمراه کوي، ستا دا بچي د جهنم په لار راړئ، ته یې د جهنم په لار راړولی، دې ته زموږ خیال نشته. دا ډاکو که کور ته راواوړېدو خو دی به وختي تور زمانه څه ویسي که نه، کېدای شي څه وخت بعد دغه نقصان بیا د دې جبر وشي او موږ الله نور ما الله کړي که نه.
او که د شیطان په لار روان شوې هر څه دې تباہ او برباد شو. نو ځکه تاسو ته دا وایم چې د شیطان یو طریقه دا ده چې انسان کې سستی راولي. کله عبادت کوي نو د هغې د لاسه سړي ته څه راځي؟ اګرمي راځي. نو ادب دا یاد کا، حدیث کې راځي چې کله په تاسو کې یو سړی اګرمي ولا ورشي، په روایت کې راځي فی الصلاة په مانځه کې، دا مسله د مانځه لپاره هم ده او بهر مانځه لپاره هم، فلیقضي ما استطاع، نو چې څومره د ده کوشش دا دې څه کړي؟ بند دې کړي. ختمولی شي؟ نشي. موږ یې یعنې بندولی شو، کنټرولولی شو، خو بلکل یې ختمولی نه شو. دا مطلب دی د حدیث. لکه یو سړي اګرمي راغی، دې سره څه کوې؟ که ته په غاښونو زور وکړې بیا هم کېږي، خو دننه وشي که نه. نو تا ته رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې جړلې نه ختم کړه، خو نه ختمېږي، کار وشو. خو تا ته وایي چې حتی اوسه کوشش وکړه کنټرول یې کړه. ابا خوله به وایي یاره دومره پې سړی بدکاري کوي. که دا چل دې زما په مجلس کې وکړو، زما په بیټک کې وکړو، زه دا خپله بې ادبي ګڼم. او که ستا په بیټک کې چا وکړو ته به بې ادبي نه ګڼې؟ الا هغه چې څوک په خپله دې کې واقعي نو هغه وایي ځه هسې زموږ د پارټۍ سړی دی. خو چې سړیتوب پکې او دا ادب ورته یادي او د هغه په مجلس کې دا چلو کوي خفه کېږي، نو چې الله مخې ته کې بې ادبي به نه یا اډرکې. اوس ته یو کس سره خبرې کوي، دا خوله ته داسې واضح کوي، څومره بې ادبي ده، کوي یې باز دې ادب نه کوي. یا پرنجې سم داسې دا دیوالونه وخوځوي، بې ادبي نه ده؟ د انسان بې ادبي نه ده که دا نه ده؟ دا نو دا به د الله بې ادبي نه؟ د الله د کور بې ادبي به نه؟ درغه تعالی اګرمې طریقه دا ده چې کپړه پرېږدو. کپړه په خوله کېده، کپړه نشته لاس کېده او غاښونه بند که، حتی تر اوسه کوشش وکړه بند یې کړه. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د شیطان د طرف نه ده. اوس دلته یو سوال زړه ته راځي، او زه ګورې په سوال کې سوال دې لپاره پیدا کوم چې تاسو ته فایده میلاو شي، چې ما ته معلوم دی، اوس هم چې ستاسو علم کې الله برکت واچوي او ډېر شي. سوال دا دی چې شیطان سړي ته اګرمې ورولي، زړه ته خو دا راځي که چې دا د شیطان طرف نه. شیطان تعالی اګرمې نشي دروستی. نو بیا څه مطلب شو؟ مطلب دا چې شیطان په دې اګرمي راضي دی او خوشحاله دی. ولې؟ دا د سستۍ نښه ده. شیطان په دې خوشحاله دی. او یو حدیث کې داسې راځي چې خوله مه وازوئ، دا یو نه به سم دې دغه ته جوړ کړي. فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشیطان. رسول صلی الله علیه وسلم چې سړی دا جوړ کړي شیطان پورې خاندي. ګورت یو کوم په سستۍ کې واقع عبادت مې بیم ګډوډ کو به دې خولې ته وګوره، ګاو خوله به کوله کړي. بل خوله د بین راځي، د غاښونو پته نه لګي. نو ځکه د دې آدابو خیال هر ځای کې ساتئ او خصوصا په منځ کې. ورور وایي چې علاج یې څه دی؟ علاج یې دا دی چې تا ته پته ولګي چې دا شیطان په تا دا سستي راولي، کوشش کوي ته دې کې واقع شي، نو شیطان سره مقابله. او بل چې منځ ته ننوځي که نه داسې تازه ورننوځه. که تازه به اوس څنګه ورننوځم؟ نو دا ته پوښتنه کوي تازه داسې چې ته کله په دې دروازې راننوځې که نه چې زه خپل رب پسې جرګې له روان یم، الله ماله اجر راکوي، الله زما نه راضي کېږي، جهنم نه مې ازادوي، چې دا ټولې خبرې ستا مخې ته وي که نه نو په تا به سستي نه راځي. خو چې ته منزله دې سره روان